عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. د عمدة الاحکام دریم نمبر حدیث دا حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه مشهور عالم په صحابه کرامو کې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا حدیث روایت کړي. عبد الله بن عمرو بن العاص دا د قریشو قبیلې نو، کنیه ابو عبد الرحمن او د پلار هم اسلام راوړو، خو د خپل پلار نه مخکې اسلام قبول کړو. اسلم قبل ابيه. او وسو احادیث ددن نقل لی امت تا، اگر چې د ډیر احادیث زدو. عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه بارکی بخاری کی حدیث دے چې ابو هريره رضی الله عنه بفرمایل چې ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې زمانه بل هیڅ چاته ډېر حدیثونه یاد نو سوا د عبدالله ابن عمرو بن العاص نه. ځکه وجه دا وه فانه کان یکتب ولا اکتب، هغه چې به حدیث اورېدو لیکه به او ما لیکل نه کول. نو عبدالله ابن عمرو بن العاص یو د هغه صحابه کرامو نه چې ډېر احادیث یې زده او عبادت کې به ډېر زیات مصروف و. روژې به یې نیولې ډېرې پابندۍ سره، د شپې به نو د کېدو د الله بندګي به یې کوله. ولا ینام باللیل. په طائف مقام کې بیا دا وفات شو د ذوالحجې په میاشت کې. نو دا مختصر تعارف د دې راوي د حدیث او د صحابي. اوس د حدیث الفاظ ووري او ترجمه لفظي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، دا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روایت دے قال دے وائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائلی دی ویل للأعقاب من النار، هلاکت دې په جهنم کې وکند دغه کند بوي د هغه چا د پاره. للأعقاب د هغه چا د پاره چې اودس کوي او پوندي وچې پاتې کیږي. من النار د اور نه، یعنی د اور کند د پاره د اور عذاب دی. اول دی حدیث ویل نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا څوک چې په اودس کې پوندې وچې پرېږدي نو داسې سړي دپاره د جهنم د اور نه د ویل ځای دی. ویل څه ته ویلی کېږي؟ مسند احمد او ابن حبان کې روایت دی، ترمذي کې هم دی د ابو سعید خدری چې ویل واد فی جهنم یهوی فیه الکافر 70 خریفا قبل ان یبلغ قعره. ویل په جهنم کې یو کنده ده د عذاب د پاره جوړه شوې چې کافر به ور وغورځېږي او یا کاله به روان وي او د دې لا بیخته به رسېدلی نه وي. یعنې دومره جوره کنده ده چې اویا کاله کې انسان د هغې هغه بیخته رسېږي.
نو ویل دا کلمه د وعید هم ده. اهل علم بعضې داسې هم لیکلي چې عرب چې کله چا تاسې د هلاکت مونږ او تاسو پښتو کې مې په خاورو مړ شي تباه شي، نو داسې د عربو کلمه هم دا وه چې کله به چاته داسې د سزا کلمه وروله ویل به ورته ویله، ویل لک. اعقاب عربي لفظ دی، عاقب مفرد دی، عاقب دی پوندې ته ویلی کېږي. په روایت د مسلم کې عراقیب راغلی، د پوندې د پاسه چې دا نری پټه شانتې ده، که خیال هم کړی د قصابان چې کله دا مال حلال کي دغه ځای نه راځوړندی دا غوښه دغې پټې ته م وایي. د حدیث مطلب دا دی چې هغه خلق د تباه شي، د هغې خلکو دپاره هلاکت دی چې اودس کوي او پوندې یې وچې پاتې کېږي. څه مطلب شو حدیثه؟ یعنې ګورئ مخکې حدیث کې ذکر شو چې بغیر د اودس نه منځ نه قبلیږي. په دې حدیث کې مطلب دا دی چې اودس خو صحیح پوره اودسه، چې سړی نیمګړی اودس کوي بیا د دې ثواب نشته، بلکې الټا د انسان ته ګناه ملاویږي، لکه دې حدیث کې چې دی پوره اودس کول. د دې وجه نه په احادیثو کې چې څومره فضیلت راغلی نو د پوره اودس راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم هم د دې حدیث په الفاظو کې په مسلم کې فرمایي اسبغ الوضوء، پوره اودس وکئ. پوره اودس هر اندام ته اوبه ورسوئ. دارنګې په فضیلت کې هم چې کوم حدیث اهل علم ذکر کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم شریف کې حدیث دی، الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا. ای زما صحابه کرامو، داسې یو عمل درته نه ښیم چې ستاسو ټول ګناهونه هغه پې میټاویږي، ختمیږي، د رجسټر نه مسح کېږي. ويرفع به الدرجات، او الله پې ستاسو درجات دا اوچتوي. صحابه کرامو ویل ولې نه د الله پیغمبره؟ نبی علیہ السلام فرمایل اسباغ الوضوء علی المکاره، پوره اودس کول په سختو کې، په سخته یخنۍ کې، په یخو اوبو باندې اودس کول، په سخته ګرمۍ کې چې نورې اوبه نه وي ګرمې اوبه وي، دام اسباغ الوضوء علی المکاره. د انسان هغه درجات پې اوچتیږي، انسان ګناهونه پې معاف کیږي، خو چې پوره اودس وي. د دې وجه نبی علیہ السلام اودس وکړو، صحابه کرامو ته به ویله من توضأ نحو وضوء هذا، چا چې زما د اودس په شانتې اودس وکړو نو دغه انسان ته به ګناهونه معاف کیږي، دغه انسان له به الله رب العالمین اجرونه ورکوي. نو د دې حدیث مطلب هم دا دی چې دا فضیلت چې راغلی او په مسلمانانو اودس فرض دی، نو پوره اودس پې فرض دی. کوشش دا پکار دی چې سړی د اودس نه ځان خلاص نه کي، په آرام باندې په طریقه باندې اودس وکي. نو حدیث مختصرا مطلب هغه چاته وعید چې اودس پوره نه کوي، نو د هغې خلکو د اودس دا نه کیږي. لاسونه یې وینځل، خوله پوزې ته مخ ته، لاسونه بیا سر مسه، خو چې خپې یې وینځلې او په خپه کې تې پونده وچه پاتې شوه، دا اودس یې الله ته قبول نه دی. او دا اصل کې واقعه داسې وه، د دې حدیث پس منظر واقعه چې وه، بیکګراونډ چې ورته وایي، سبب ورود چې وایي چې نبی علیہ السلام ولې داسې ویله ویل للعقاب من النار، ای خلکو تباه شئ چې د چا خپې وچې پاتې دي په اودس کې، دا خلک د تباه شي. واقعه اصل کې داسې وه، بخاري شریف کې دا واقعه تفصیلا ذکر ده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي، وی نبی علیه السلام سره مونږ سفر کې ملګري وو، نو هغه زمونږ نه لږ وروسته پاتې شو. تخلف النبي صلی الله علیه وسلم عنا فی سفرة سافرناها، د نبی علیه السلام سره په سفر کې روانو، مونږ نه لږ وروسته پاتې شو. نو فادرکنا، مونږ پسې وروسته را روانو، مونږ یې راګیر کړو. وقد ارهقنا العصر، او مونږ د مازیګر د مونځ دا ټیم هم راګیر کړی، د مازیګر مونځ ته ټیم لږ پاتې و. نو زر مونږ اودسونه کول، فجعلنا نتوضأ، اودس هم شروع کو. نو په دې کې د بعضې خلکو نه دا خپې وچې پاتې شوې لږې لږې،
نو نبی علیہ السلام چې ولیدل په اوچت آواز وکړو فنادا باعلى صوته ویل للاعقاب من النار. تبعی دا هلاکت دی د جهنم کنده د هغې خلکو ته چې پوره اودس نه کوي او دا پوندې یې وچې پاتې شي. نو ګورئ عزیزانو د دې حدیث نه یوه مسله دا معلومه شوه چې اودس فرض دی خو ټول مکمل پوره اودس کول په طریقه د پیغمبر. دویمه مسئله دا ثابتېږي چې کله تا یو سړی په ناروا کار ولیدو مونځ صحیح نه کو اودس صحیح نه کو نو هغه ته دعوت کوه او چې کم صحیح احادیث راغلی او هغې کې ترغیب وي او په هغې کې تهدید او دمکی وي هغه دواړه قسمه حدیث بیانول پکار دي چې یاره که چا دا کار وکړو دا یې ګناه ده. چا پیسې ښکته کړلې الله به ورته په ورځ د قیامت نه ګوري نه به ورسره خبرې کوي. په مونځ کې پیسې مخکته کوي یو بل ته دا دعوت کول پکار دي. داسې نه چې موسی به دین خود او عیسی به دین خود هر سړی به خپل کار کوي. نه، مسلمان به خیرخوا وي، مسلمان به خبره رسوي، مسلمان به خبره کوي. بله مسله هغه دا ده چې اوس یو سړی دی او پونده ترې وچه پاتې شوه نو دی به څه کوي؟ دا پونده به صرف وینځي او که نه واپس به دوباره اودس کوي. نو حدیث مسلم شریف کې د نبی علیه صلات وسلام یو سړی ولیدو او د هغه په خپه کې داسې وچ ځای پاتې و او پړقا یې کوله دې وچوالي که خیل هم کړی د خپه چې لمده شي او لږ ځای پکې وچي د لرې نه ښکاري. دغه حدیث صاحب اللمعم وی هغه صحابي چې د هغې د خپې د وچوالي پړقا کوله. نو نبی علیه السلام ورته ویله مسلم کې حدیث دی ارجع فاحسن وضوءک، لاړ شه واپس شه دا اودس دې صحیح اودس وکړه، دا اودس دې نه دی صحیح. په روایت د ابو داود او نسائی کې لږ نورم وضاحت د الفاظو شته. د انس رضی الله عنه روایت دی چې رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی ولیدو وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، او په دې خپه کې د نوکم رزې وچ پاتې شوی او اوبو ته نه وې رسېدلې. نبی علیه السلام ورته څه ویله ارجع فاحسن وضوءک، لاړ شه او د اودس دې صحیح اودس وکړه، دوباره اودس وکړه. نو ګوره چې چا نه په اودس کې یو وچ ځای پاتې شي او دی را روان شي نو دغه به دوباره اودس به کوي. یو ګورئ دې کې داسې مسله ده چې یو سړی خپه وینځي او د خپو وینځلو په دوران کې هغه ته پته ولګي چې دا ځای مې وچ دی نو دوباره هغه ځای وینځه، لا یې بله خپه نه دی وینځلې. او یو چې فاصله پکې وخت پکې تیر شي، دومره وخت چې داسې راشي ستا دا بدن د اندامونه دا وچ شي نو بیا د اودس صحیح نه دی، دوباره به بیا اودس کې. د دې حدیث نه یوه بله مهمه مسله هغه دا معلومیږي چې اودس کې پرلپسې والی شرط دی. پرلپسې والی عربي کې ورته موالات وایي، متابعه، یو بل پسې. لکه مثلا تا اول لاسونه دې وینځل نو داسې به نه کې چې لاس وینځه او بیا راشي په کرسۍ باندې کښېنې چې ورېږه د خولې او پوزې ته به لږ یو 15 منټه پس اوبه واچوم. نه، فوراً به چې څنګه د لاس نه فارغ شوې فوراً خوله او پوزې ته، چې څنګه د هغې نه فارغ شوې فوراً مخ ته، فوراً لاس، فوراً مسحه، پرلپسې به دا کې. منځ کې به ګیپ او فاصله نه ورکې، دومره فاصله چې ستا دا بدن د اندامونه دا پکې وچ شي، نه دومره فاصله به نه ورکې. نو کله چې که تا دومره فاصله وکړله نو بیا دې د اودس صحیح نه دی بنا بر په دې حدیث په وجه باندې. یو مسله بله ده هغه دا د کله کله د عربو ملکونو کې په بهر ملکونو کې داسې کېږي ډېره زیاته یخني وي چې ته لاس وینځې فوراً دا لاس دې وچ شي، خولې ته اوبه چې لاس دې وچي. نو په دې وخت کې انسان به مکلف نه دی، ځکه په الله رب العالمین فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم. یا د عربو په دې صحرا کې خلک مزدوران وي، کار کوي، اوبه ډېرې ګرمې وي په دې ګرمۍ کې. نو چې څنګه ته لاس وینځې او خولې ته اوبه چې لاس دې بېرته د ګرمایش د انور ډېر تیز وي نو لاس دې واپس وچ شي، نو په دغه ټیم کې په تا باندې دوباره اودس کول به نشته. د حدیث مطلب دا دی چې تا نه هیڅ ضرورت دی نشته،
هیڅ عذر نشته او د تا نه خپه یا لاس وچ پاتې شو، نو په دغه صورت کې به ته واپس دوباره اودس وکې. د دې حدیث د وجې نه چې نبی علیه السلام صحابي ته وویله په خپه کې وچ ځای پاتې و، ارجع فاحسن وضوءک. یا اکثره خلک چې دی دا مټ چې وینځي دا څنګل دا ځای ته وچ پاتې شي، دې ته ګوره ډېر احتیاط کول پکار دي. یا مثلا دا د لاسونو دا د ګوتو دا منځ دا ځای نه ته وچ پاتې شي، یا د خپو د ګوتو منځ دا ته وچ پاتې شي، دا به وچ نه پرېږدي، دې ټولو ته به اوبه رسې. نبی علیه الصلاة والسلام وروستو احادیث راځي د ډېر تأکید د وجې نه چې دا اوبه هر اندام ته ورورسېږي، ورځې لون شي، ګیره چې به وه په هغې کې به خلال کو، د ګیرې دپاره به جدا اوبه راواخیستې او هغه به یې کو چې د مخ ته اوبه ورسېږي. د ګوتو باره کې وایي فخلل بین الاصابع، د ګوتو په منځ کې خلال وکه، د خپو ګوتو او د لاسونو ګوته کې. نبی علیه الصلاة والسلام به دا کچه ګوته دا به د خپو په ګوتو په منځ کې هغه راښکله چې دا وچ ځای پکې پاتې نه شي، نو وچ ځای به نه پرېږدي. که د پرېښودو دا اودسه دا دی صحیح نه دی. که د عذر د وجې نه مونږ وویله چې بعضې علاقې ډېره ګرمي وي او ته ګرمۍ ته اودس کې نور گنجایش نه وي تا سره، بل یو دا بل ځای نه وي چې اودس وکړي، او په دغه ځای کې اودس کې د ډېرې ګرمۍ د نور د ډېر تاو د وجې نه چې لاس وینځي او مخ وینځي واپس د لاسونه وچ شوي، نو په دغه کې انسان بیا مکلف نه دی. ځکه مخکې مونږ وویله فاتقوا الله ما استطعتم، او نبی علیه السلام هم فرمایي اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، چې زه تاسو ته کوم حکم وکم چې څومره مو وس کېږي هغومره پرې عمل کوئ، چې وس هم نه کېدو الله رب العالمین په هغې باندې تاسو نه یې مکلف کړي. نو حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې په اندامونو کې پرله پسې والی، دا اندام لاس ته وینځو پرله پسې ورپسې بل اندام بل اندام، منځ کې به د وقفه به نه کې چې کینې انتظار کې یا دمه کې. بل د حدیث نه دا معلومه شوه چې خپې وینځل په اودس کې دا فرض دی، دا لازم دی. خپې به وینځې، ګوره خپې کې معمولی ځای وچ پاتې شو اودس تی نه کېږي، نو رد دی په شیعګانو باندې. د شیعګان چې دوی مسح کوي خپې نه وینځي. یو خو قرآن کې رب العالمین فرمایي وارجلکم الی الکعبین، تفسیر هم دغه دی چې دا خپې به تر د ګیټکو پورې وینځي. او دې حدیث کې نبی علیه السلام ویله چې خپې کې د نوکم رضی وچ پاتې شو، نو ګوره دا اودس دې نه کېږي. نو خپې وینځل دا راغلی دي. صحیح احادیثو کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته طریقه ښودله، او عثمان رضی الله عنه وروسته به روایت راشي، نو د اودس طریقه ثم غسل رجلیه الی الکعبین ثلاثا، نبی علیه الصلاة والسلام به خپې مبارکې وینځلې په اودس کې تر د ګیټکو پورې. ګیټکو پورې لازم دی چې خپې وینځي. نو خپې وینځل په اودس کې دا لازم او دا فرض دی. بنابر قول ارجح او د جمهور علما هم دا مسلک دی. بیا وروسته مسلې راځي چې کله خپه کې موزه وي او دارنګې یا یو انسان د خپې زخمی شوی ده هغه پټۍ ته کړې ده یا نور عذرونه، نو بیا په هغې باندې مسح کولی شي. هغه به وروستو راشي په باب المسح علی الخفین کې. خلاصه هغه دا شو عزیزانو د دې حدیثه چې اودس مکمل کول پکار دي. په اودس کې یو ځای وچ پرېښودل نه دي پکاره، اودس پرله پسې کول پکار دي چې فاصله پکې ډېره تیره نه شي. نو دغسې اودس دا الله رب العالمین ته به قبول دی. لکه مخکې چې ذکر شو چې لا يقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، د انسان منځ تر هغه وخته پورې نه قبلیږي چې کله دی بیا اودسه شوی وي، اودس یې ونه کړو نو منځ یې نه قبلیږي، اودس به خامخا کوي. نو په دې حدیث کې شرحه د څنګه اودس به کوي، پوره اودس چې یو ځای دی وچ پاتې نه شي، هر ځای ته به اوبه رسې. او تفصیل د اودس هغه نورو حدیثونو کې راځي. یو ځل لفظي ترجمه د دې حدیث واورئ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی ویل هلاکت دی، ویل په جهنم کې وکنده ده د چا د پاره للعقاب، د هغه خلکو د پاره چې اودس کوي او پوندې وچې پاتې وي.
بعض روایتو کې دي للعراقب د هغه خلکو دپاره چې د پوندې د پاسه چې دا پټه شانتې ده دا پټه چې ده دغه که موچه پاتې شي دا به هم نه پرېږدي نو هلاکت دی د دغسې خلکو دپاره دا ویل دا څه شی دی من النار د اور د جهنم نه د جهنم اور دی د دغه انسان دپاره او داسې هم دی وکړو واپس انسان ته به هغه جهنم سزا مو ته میلاو شي اشاره د دې خبرې ته د پیغمبر په حدیث به عمل کې خو پوره داسې نه چې نیم کې او نیم نه کې یاره نن به نیم اودس وکړم او دا نیم به سبا وکړم نه داسې نه کېږي 4 رکاته به کومه د ماسپښین خو نن به فرضي مونځ 2 رکاته وکړم سبا به بیا 2 نور وکړم دا بالکل الله ته قبول نه دی نه پیغمبر په حدیث باندې مکمل عمل کول الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوي کړي او رب العالمین دې زمونږ او تاسو شوق مینه محبت د پیغمبر د هر حدیث سره پیدا کړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول ته په عمل کولو توفيق راكي آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه